ټایمز اف انډیا د 21 افغان سیکانو او هندوانو تازه ډله هند ته رسېدلې ده. په سلامونه مو هرکلی کوم. ټایمز اف انډیا وایي د 21 افغان سیکانو او هندوانو تازه ډله هند ته رسېدلې ده. هندۍ ورځپاڼې ټایمز اف انډیا په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه هند ته د افغان سیکانو او هندوانو د بلې جوپې د لېږلو په باب لیکنه خپره کړې. د 21 افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیار هوایي شرکت په ځانګړې الوتنه کې هند ته رسېدلې. دغه هندوان او سیکان د هند د ګوردوارا د تنظیم کمیټې لخوا د هند د حکومت په مرسته دغه هېواد ته لیږدول شوي. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې په لیکنه کې افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لیږدول کیږي چې د جون میاشتې پر 18 د کابل په کارته پروان د سیکانو پر ګوردوارا په حمله کې د یو سیک په ګډون 2 تنه وژل شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش پر غاړه اخیستی. د 2020 کال د مارچ پر 25 د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو په ګوردوارا د داعش ډلې لخوا بریډ شوی و چې پکې لږ تر لږه 25 سیکان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شول. له سنګاپور څخه خپرېدونکې ورځپاڼې سټریټ ټایمز خپلې پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند ډیپلوماټیک حضور د بیا پیل په اړه لیکنه کړې وه.